بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو ورونو، نن یو داسې موضوع در سره شریکومه چې په دغه مشکل کې ډیر ورونه او خویندې مبتلا او اخته دي. په لمانځه کې شیطان ډول ډول وسوسې انسانان ته نر او ښځې ته ورپېښوي چې د لمانځه په خوند باندې هیڅ نه پوه کوي. دغه پوښتنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه یو صحابي وکړل چې د الله رسوله ما ته یو داسې څه وښیه چې زه د دغه شیطان د وسوسو څخه خلاصم. یا په لمانځه کې دنیایي افکار وي راته، یا هم نور هغه مشکلات وي، دغه مې په لمانځه کې را په یادېږي. نه سم پوه چې اوس دا زما څوم رکعت دي، څونه لمونځ مې وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل په لمانځه کې چې کوم وخت شیطان مسلمان خطا باسي، دا شیطان خنزب نومیږي. نو تاسو وایست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا ډیر وایست. او بله طریقه داسې ده چې تاسې به اعوذ بالله ووایست 3 واره، بیا به د چپه اوږې باندې، ګوره دا زما چپه اوږه ده، تاسو ته به شاید رسته معلومیږي ځکه په دا عکاسي کې خو داسې معلومیږي څوک. نو چپې اوږې ته به داسې تو 3 واره داسې د تکلو چم وکړي، داسې نه وي چې ناړې بیخي راوبهیږي، فقط د تکلو چم به وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه طریقه د صحابي ته ور وښوله. ډول دغه به مې یو وارې سهار دغه طریقه کاروله، یو وارې به مې ماښام کاروله. الله تعالی جل جلاله ویل زه د دغه شیطاني وسوسو څخه یا د دنیایي افکارو څخه په لمانځه کې الله تعالی جل جلاله مطلق خلاص کړلم. نو دا طریقه تاسو هم وکاروئ. که چیرې په تاسو کې هر څوک په دغسې فکرو په لمانځه کې اخته یي، نو دغه طریقه وکاروئ. د الله تعالی جل جلاله په فضل عظیم سره به انشاءالله په لمانځه باندې ډیر خوند واخلئ. د ثواب دپاره دغه ویډیو تاسو شریکه کړئ تر څو تر ډیرو ملګرو پورې ورسیږي. ژوندي اوسئ.